مور او پلار دا د انسان د پاره ډیره قیمتي سرمایه ده، ډیره قیمتي سرمایه. مور او پلار دواړه یا یو کس چې جمدي وي دا بچی به قدر کوي، دا بچی به احترام کوي، بچی به عزت کوي، دونه به کوي چې جنت ته ورسوي. پیدا یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي تپوس وکړ، وی زما مور او پلار جمدي د دوی سره څه معامله وکړم؟ حضور پاک مبارک له خدای پاک داسې عجیبه صفت ورکړی و چې خبره به پوټینه وکړه، خو هغې کې به ډېره لویه فلسفه وه. او زمونږ پښتانه وایي وی پلانکې داسې خبره کوي چې دریاب په کوزه کې بند دی. ډېر مقصدونه په پوټۍ خبره کې راځي. حضور پاک ناشنا او فرمایل وی هما جنتک و نارک، وی دا مور او پلار دی هم جنت دی هم دوزخ. ګوره پوټۍ خبره که دا مور او پلار دی خوشحاله کړل د دې قدر عزت دی او که جنت دی وګټه، او که دا مور او پلار دی خفه کړل د دې بېعزتي دی وکړه او بېادبي دی وکړه دوزخ دی وګټه. هم د جنت دی هم د دوزخ دی. بس اوس خوښه خپله ده که د جنت دا دروازه ځان له ضایع کړي او که د جنت دروازه ځان له مضبوطوي. نو خوش قسمت انسان هغه دی چې د مور او پلار دواړه یا یو کس جمدي وي او دې داسې خدمت وکړي چې د مور او پلار د خدمت په برکت ځان جنت ته ورسوي. دا خوش قسمت انسان